سید الکونین حبیبا فخر دو جهانا سید الکونین حبیبا. درنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د خوش پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سپېڅلو قومندانانو وخبرونو ته. سید الکونین حبیبا فخر دو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خواږه قمندانان. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د جلیل القدر صحابه و کرامو څخه یو لوی سپهسالار او یو وچت صحابي حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د دومه تجندل سپهسالار و. هغه مبارک چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړ نو بلکل مفلس او تشلاسی و. تر دې چې پرته له لباس او پرته د جامو ورسره نور هیڅ شی نه و. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دینی ورورولي له سعد بن ربیع انصاري رضی الله تعالی عنه سره جوړه کړه. سعد بن ربیع انصاري رضی الله تعالی عنه په خوشحالي او په پراخه ټنډه هغه ته هرکلی ووایه او ورته ویې فرمایل زه په مدینه کې تر ټولو زیات شتمن یم. الله رب العزت پر ما فضل او کرم کړی دی. په دې وخت کې زه 2 باغونه لرم او 2 میرمنې هم لرم. په دې باغ کې چې د عبدالرحمن کم باغ خوښ وي زه یې ورته بخم او همداراز یوې میرمنې ته طلاق ورکوم چې له عدت پوره کېدو وروسته د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه سره واده وکړي. سبحان الله، څومره لویه قرباني چې د انسانیت په تاریخ کې به دومره لویه قرباني نه وي لیدل شوې. بل لور ته د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه غیرت دا ونه منله چې د خپل دینی ورور دا وړاندیز قبول کړي، بلکې سعد بن ربیع انصاري رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل الله رب العزت دې ستا په مال او شتمنۍ کې برکت واچوي. ما ته یوازې د ښار د کاروبار ځای وښایه، زه په خپل لاس مزدوري کوم، زه نه غواړم چې د بل چا په اوږو بار شم. نن دې راشي مسلمانان د خپل ورورولي دې وګوري، هغه حقیقي ورونه دې وګوري یا کم دوستان چې دوی لري چې هغوی سره د دوی کړه او د ده وړه آیا په مطلب دی یا د دیو هدف او مقصد صرف د الله رب العزت رضا ده. حضرت عبدالرحمن بن عوف ربیع انصاري رضی الله تعالی عنه ته وایي الله رب العزت دې ستا په مال او شتمنۍ کې برکت واچوي. څه چې الله تا ته درکړي نور دې هم زیات کړي. ما ته یوازې د ښار د کاروبار ځای وښایه، زه په خپل لاس مزدوري کوم، زه نه غواړم چې د بل چا په اوږو بار شم. څو ورځې وروسته حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د الله په نوم سوداګري پیل کړه. الله رب العزت د ده په مال کې دومره برکت واچوه چې په څو ورځو کې مال او شتمني 1/2 شوه. یو ځل عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دربار کې په داسې حال کې حاضر شو چې خوشبویي لګولې وه، چاپیریال یې ټول معطر کړی و. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ترې وپوښتل دا زه څرنګه انقلاب او بدلون وینم؟ دا خوشبویي خو نن بل ډول پیغام ورکوي. حضرت عبدالرحمن بن عوف په ډیر درناوي سره د شونډو لاندې مسکا شو او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړه ای د الله رسوله ما د یوې انصاري میرمنې سره واده کړی دی.
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ترې وپوښتل څومره مهر دې ورکړی دی؟ عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ورته وړاندیز وکړه ای د الله رسوله د سرو زرو یو ډال. له دې وروسته رسول الله وفرمیل اوس ولیمه وکړه، اگر که هغه د بیزې غوښه هم وي خلکو ته ډوډۍ ورکړه. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایی چې الله رب العزت زما د سوداګري په مال کې دومره برکت واچوه که ما به یو کاڼی هم پورته کوه هغه به راته الله رب العزت سره یا سپین زر ګرځوه. مطلب برکت دی، ځکه د هغه په زړه کې اخلاص و، د هغه په زړه کې صداقت و او د خپل د مال زکات یې ورکوه، نو الله رب العزت د هغه په مال کې دومره برکت اچولی و. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه له سوداګري او تجارت پرته د بزګري کار هم پیل کړ. یوه ورځ له غلې او دانې څخه ډک او بار اوسوه اوښان یو ځای مدینې منورې ته داخل شول. چې ځمکه یې وخوځوله، ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها پوښتنه وکړه چې نن ورځ ځمکه بل ډول آواز پورته کوي، چې څه لامل دی؟ چا ورته ځواب ورکه چې د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د 200 اوښانو کاروان مدینې منورې ته راورسېده. ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله عنها چې کله د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه نوم واورېده نو ویې فرمیل ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو ورځ اورېدلي چې عبدالرحمن بن عوف به په ټوپونو او منډه جنت ته داخل شي. چا دا خبره حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ته ورسوله. کله چې حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه دا خبره واورېده د دې خبرې په اورېدو بې اختیاره په خندا شو چې له خوشحالي څخه په جامو کې نه ځایېدو. تر ټولو لومړی د ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله عنها په خدمت کې حاضر شو او وړاندیز یې وکړه مورجانې آیا تا په خپله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له خولې دا خبره اورېدلې وه چې زما په هکله دې د جنت د داخلېدلو زیری ورکړو؟ د مؤمنانو سپېڅلې مور حضرت عایشې رضی الله عنها ورته وفرمیل هو ما د رسول الله نه دا خبره اورېدلې وه چې هغه به ویل چې عبدالرحمن بن عوف به په منډه او په ټوپونو جنت ته داخل شي. عبدالرحمن بن عوف له حده زیات خوشحاله شو او وی فرمیل مورجانې ما نن ورځ پر همدې خوشحالي د سوداګري ټول مال او متاع له اوښانو سره یو ځای د مسلمانانو د سوکالي لپاره د الله په لاره کې وقف کړل. هغه 200 اوښان چې د غلې او دانې نه بار ول مدینې منورې ته راغلل. حضرت عبدالرحمن بن عوف چې دا د خوشحالي خبره واورېدله اوښان یې سره د دانو ټول د الله رب العزت په لاره کې وقف کړل. سبحان الله، څومره ښکلې جذبه او څومره ټینګ ایمان و چې د سوداګرو او د نن ورځ د تجارانو لپاره یو ژوندی مثال دی. خو متاسفانه باید ووایم چې د نن ورځ اکثره سوداګر دې ته متوجه دي چې پیسې د کمې لارې نه لاسته راوړو. په هغوی کې د حرامو او د حلالو تفکیک او تمیز د سره نشته. د الله حقوق خو پرېږده چې هغه د الله په لاره کې مصرف کړي، کوم د الله حق دی د دوی په مال کړي. د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ټول ژوند د الله لپاره و چې الله زموږ نه راضي شي. هغوی په خپل محدود ژوند کې د الله رضا لټوله، دنیا او جایدات مال نه لټوه. نو نن ورځې هم سوداګر او تجارونه په دې باندې پوه شي که دا مال تاسې د الله په لاره کې مصرف نه کړئ او د سمې لارې نه لاسته را نه وړئ، دا مال به په آخرت ورځ کې ستاسو په غاړه کې مار او اژدهار پروت وي او تاسو به چیچي او دا به درته وایي چې انا مالک و انا کنزک، زه ستا مال او ستا خزانه یم. خپل مال د خپل د ځان او د اولاد د بربادي او د بېعزتي سبب مه جوړوئ، بلکې خپل مال د ځان او د خپل د اولاد د عزت او د نجات اسباب او لامل جوړ کړئ. د الله په لاره کې ولګوئ. مسکینانو، یتیمانو، بېوزلو سره مرستې وکړئ. دا نه چې د هغو حقونه نور هم غصب کړئ او تر پښو لاندې کړئ. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د اسلام له پای څخه د ژوند تر وروستۍ دمه خپل مال او پانګه د الله رب العزت په لاره کې قربان کړه، خو له دې سره سره یې خپلو وارثانو ته هم شتمني او پانګه پرېښوده.
د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه 4 میرمنې وې چې هر یوې میرمنې ته یې اتیا زره دینار ورسېدل. کله چې هغه مبارک له نړۍ رحلت وکړه نو ډیره ځمکه، زر، اوښان، 100 اسونه، 3000 میږې او بیزې د ده ځایي ملکیت و. سره د دې چې د الله په لاره کې دی هم هر وخت د خپل مال وقف کوه، خو الله رب العزت د ده په مال کې کمښت نه راوسته، بلکې الله به د دې مال نور هم زیات کړ. یو ځل حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه روژه و. د روژه ماتې پر وخت ورته ډوډۍ په مخ کې کیښودل شوه. هغه مبارک چې کله ډوډۍ ولیدله نو په سترګو کې اوښکې راغلې او وی فرمایل مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه له ما څخه ډیر غوره و. د مکې ښایسته ځوان و، په مکه کې تر ټولو نه مالدار و چې د ورځې به یې د 200 دینارو جامې اغوستلې. کله چې هغه شهید شو نو د هغه لپاره د کفن ټوټه نه وه، صرف د هغه مبارک یو لنډ څادر و. که سر به پرې پټولو نو پښې به یې لوڅېدلې، او که پښې به یې پرې پټولې نو سر مبارک به یې لوڅېده. خو اوس دنیا زموږ لپاره پراخه شوه. ما ته اندېښنه ده چې دغه ټول نعمتونه ما د آخرت له ابدي ژوند او نعمتونو څخه بې برخې نه کړي. او بیا یې له آهونو او فریادونو سره خپله ژړا بدرګه کړه او ډیر وژړېده، تر دې چې ډوډۍ هم پر ځای پرېښودله او څه یې ونه خوړل. هغو سره دا درد و، هغو سره دا غم و. خو موږ سره کله هم دا فکر پیدا نشه. ځینې شتمن وروڼه په دې ټولنه کې دي چې هغه د پلار او د نیکه نه شتمن پاتې دي. خو ځینې داسې هم کسان شته دی چې 10 کاله یا 15 کاله مخکې هغوی د خوراک لپاره څه نه پیدا کول، او نن ورځ د هغو مال او د هغو شتمني ټول ځایونه راچاپیر کړي دي، خو د خپل اصلي حالت کله هم په فکر کې نه ګرځئ چې زه څنګه وم او الله رب العزت څنګه کړم، آیا د الله شکر ادا کړم او که په کبر و غرور کې د خپل ژوند تیر کړم. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ته د حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه هغه کفن ور یادیږي. مبارک روژه نه ماتوي او په خپلو آهونو او فریادونو سره خپله ژړا بدرګه کوي. یوه ورځ همداشان بې اختیاره په ژړا شو او اوښکې له سترګو وڅڅېدې. چا ترې پوښتنه وکړه تاسې ولې دومره خواشیني یاست او جاړئ؟ آیا تاسې له کوم کړاو او مصیبت سره مخامخ شوي یاست؟ ولې مخ مړاوی شوی دی؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ځواب ورکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له دنیا څخه په داسې حال کې رخصت شو چې د ده د بیبیانو په کور کې د اوربشو ډوډۍ هم نه تر سترګو کېده. یو زه یم چې د مال په ازموینه کې راښکیل یم، معلومه نه ده چې زما وروستی پایله به څه وي. هغوی د الله نه ویرېدل. هغوی سره د آخرت غم و چې یو ورځ به الله موږ په خپل حضور کې دروي او الله رب العزت به زموږ نه پوښتنه کوي. خو کله دا غم زموږ سره پیدا نشو. الله دې په موږ رحم وکړي. نور به مو قدرمنو اورېدونکو خود یوې دمې نه وروسته سید الکونین حبیبا فخر دو جهانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جهانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، سید الکونین حبیبا فخر. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د سوداګري او بزګري سره سره حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د جهاد له ډګر څخه هم لرې نه و پاتې شوی. د بدر په غذا کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه خپله میړانه دومره وځلوله چې د خطرناک دښمن عمیر عثمان بن کعب سر یې له تنه قلم که. هغه پخپله د بدر د غذا یوه زړه راښکونکې پیښه بیانوي چې زه په یو ځای کې په سوچ او فکر کې ولاړ وم. زما څنګ ته 2 تنه انصاري ځوانان راغلل. دواړه د یو بل حقیقي ورونه ول. د یو نوم معاص او د بل نوم معوذ رضی الله تعالی عنهما. نو دواړو راته په معصومه بڼه وویل کاکا جانه ابو جهل څوک دی او کم یو دی او اوس چیرته دی؟ ما ترې وپوښتل بچیانو تاسې له هغه سره څه کار لرئ؟ دواړو راته ځواب راکه موږ اوریدلی دي چې هغه زموږ خوږ پیغمبر ته ښکنځلې کړي دي.
موږ دواړه نن ورځ اراده کړې ده چې همدا نن ورځ یې ووژنو او جهنم ته یې ورسوو. عبدالرحمن بن عوف وایي چې موږ په همدې خبرو کې بوخت وو چې یو لور ته ابوجهل په اس پور راغی او له ډیره کبره یې سر ځوړند نیولی و. نو ما ورته وویلې چې بچیانو دا ابوجهل دی. ځوانانو چې دا خبره واورېده لکه د برق په څیر په منډه ورغلل او د سترګو په رپ کې له اسه راوغورځوه او سر یې ترې قلم کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک په غذا کې ټولو عامو او خاصو ته د ګډون کولو اعلان وکړ. له مجاهدینو څخه پرته د مال او متاع هم ډیره اړتیا وه ځکه چې په دې غذا کې رومیان د مسلمانانو په پرتله ډیر زیات ول. سفر هم ډیر اوږد و او د جنگ توکي وسلې او تورې هم لګې وې. د سورلي لپاره د اوښانو او اسونو هم کمی و. د وسلو د کموالي له کبله ډیرو مجاهدینو په لښکر کې ګډون هم ونه که. ډیر میړني ځوانان د جهاد له بې برخې کېدو څخه په ژړا او انګوله شول او په یو غږ به ویل های کاش چې له موږ سره د جهاد توکي وی چې له دې نیکبختي څخه نه وی بې برخې شوي. د اسلام لښکر د تبوک پر لور روان شو. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه هم په دې لښکر کې ګډون درلود. د لمانځه وخت شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف نه و راوړی. د امامت دنده عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه پر مخ یوړه. په دویم رکعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تشریف راوړ. د خپل قربانونکي صحابي عبدالرحمن بن عوف په اقتدا کې لمونځ ادا کړ. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د مکې د فتح پر تاریخي موقع د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر ملګری و. د مکې له فتح وروسته تر حجة الوداع پورې په ټولو جګړو کې په میړانه وجنګېد. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په 10 کال چې کله له دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د دنیا ژوند ته یې الوداع ووایه، له دې وروسته د خلافت دوره رامنځته شوه. په دې دوره کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه بې شمیره بنسټیز ګامونه پورته کړل. تر ټولو لومړی د خلافت چارې د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر غاړه شوې. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ژوند په وروستیو شیبو کې د عمر فاروق د ټاکلو په هکله د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه سره مشوره وکړه. دا دومره جلیل القدر صحابي و. او امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله په لمانځه کې د تورې ګزار وخوړ او له درده بېهوشه پرېوت، نو پاتې لمونځ عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ادا که او بیا یې له دې وروسته عمر فاروق رضی الله عنه راپورته که او کور ته یې ورساوه او بیا یې ورته وړاندیز وکه خپل نایب وټاکه. نو امیر المؤمنین عمر فاروق د 6 صحابه کرامو نومونه واخیستل او وی فرمایل په 3 ورځو کې دننه یو خلیفه وټاکئ. د دې 6 کسانو په ډله کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه هم شامل و. له دې پرته د عثمان، علي، سعد، زبیر او د طلحه رضی الله عنهم نومونه هم اخیستی ول. د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له کفن او خښولو وروسته تر 2 ورځو پورې په همدې خبرو څېړنه روانه وه. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه دا رایه ورکړه چې د 6 په ځای دې له 3 کسانو څخه یو وټاکل شي. لنډه دا چې ټولو په یوه رایه عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه ته د خلافت چارې ورسپارلې او د ټولو حاضرو خلکو په مخ کې اعلان وکړه او د بیعت لاسونه یې ورکړل. د همدې خلافت په لارو چارو کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه مهم رول ولوباوه. عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه په یو موقع وفرمایل چې ما له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه دا خبره اورېدلې ده چې له ما څخه وروسته چې کم سړی زما د بیبیانو مطهراتو خدمت او ساتنه وکړي، هغه به په یقین سره امانتداره، ریښتونی او پرهیزګاره وي. تر دې چې دا فریضه حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه په ډیرې خوشحالۍ او رین تندي په غاړه واخیسته. د حج په سفرونو کې به عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د سپېڅلو میندو لپاره د سفر توکي او سورلي برابرولې او د دوی هر ډول حفاظت به یې کوه څو د دوی د دعاګانو شرف او ویاړ ور په برخه شي.
لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو د امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې د مرګ پرښتې ته لبیک ووایه او له نړۍ یې سترګې پټې کړې چې په جنت البقیع هدیره کې دفن کړی شو رضی الله عنه ورضو عنه. نو قدرمنو اوریدونکو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه په هکله تاسو ته پوره معلومات وړاندې شول. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. سید الکونین حبیبا فخر دو جهانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جهانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جهانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جهانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، لعل د امین جولی فرزند عبدالله تا، لعل د امین جولی فرزند عبدالله تا، ذریات اعلانا سب هاشمی جانانا، ذریات اعلانا سب هاشمی جانانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، دعا د ابراہیم خلیل او زیر د عیسائی، دعا د ابراہیم خلیل او زیر د عیسائی، مقتدائی انبیاء عظمت لری لوی شانا، مقتدائی انبیاء عظمت لری بیشانا، مقتدائی انبیاء عظمت لری لوی شانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، سمر رحمتنا راحتنا دیرا وڑتا، سمر رحمتنا راحتنا دیرا وڑتا، مرحبا اے مصطفیٰ قربان دل احسانا، مرحبا اے مصطفیٰ قربان دل احسانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، حسن پلواشو ندی شرمیگی مرسپوگ میرنا، حسن پلواشو ندی شرمیگی مرسپوگ میرنا، نور پتا جلو دشوا دنیا عقبارو خانا، نور پتا جلو دشوا دنیا عقبارو خانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جہانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، معلم الامت او داعی الا اللہ، معلم الامت او داعی الا اللہ، ذی الصراط المستقیم دلیل برہانا، ذی الصراط المستقیم دلیل برہانا،
سید الکون حبیبا فخر دو جہانا سید الکون حبیبا فخر دو جہانا الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا راقب الجمال نجیب ای راقب البراقت راقب الجمال نجیب ای راقب البراقت صاعد المعراج في الليل تلا مكانا صاعد المعراج في الليل تلا مكانا سيد الكون حبيبا فخر دو جهانا سيد الكون حبيبا فخر دو جهانا الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا اصدق الحديث هم او درد حکمتونو یہ اصدق الحديث او هم درد حکمتونو یہ جامع الکلم ویا بالغ البیان جامع الکلم ویا